من روخت بسم الله الرحمن الرحيم. اسماء اشارات شروع ابتا سومید دی چی یاد کری او وجد بنا با مهم یاد کری. اسماء اشارات وری مبنی دی شاباش اسماء اشارات سره پاوله کی هاي تنبیهی رنگ کافی حرفی خطابی ماشاءاللہ. درم قسم د اسم غیر متمکن اسماء موصوله دی. اول تاسو د دې کتاب کی تکرار وکړئ بیا به کی خبره کوو انشاءاللہ. سوم اسماء موصوله درم قسم اسماء موصوله دی. الذي هغه یو سړی اللذان هغه دو سړي په حالت رفعی کی واللذین هغه دو سړي حالت نسبی او جر کی والذین هغه ټول سړي دا وو پکې د فارسی دی ښا. التی هغه یو خزا اللتان هغه دو خزي حالت رفعی اللتین هغه دو خزي حالت نسبی او جری. اللاتی اللواتی دا دواړه جمع د مؤنث دی هغه ټول خزي. ما په معنا د الذی سره او من په معنا د الذی سره. ایون په معنا د الذی سره ایتن په معنا د التی سره. الف لام بمعنى الذی درس اسم فاعل و اسم مفعول او کم الف لام چې په اسم فاعل اسم مفعول داخل شي هغه په معنا د الذی سره. چون مثلا الضارب والمضروب. الضارب کالف لام په معنا د الذی منا هغه سره چې وهن کې دی. الذی ضرب. المضروب الذي ضرب هغه سړی چې وهلی شوی دی. په خبره پوه شوي. او دارنګې ذو بمعنى الذي او ذو په معنا د الذي سره در لغت بني طیب په لغت د بنو طیب قبیله کې. نحو مثلا جاءني ذو ضربك راغ ماتا ذو من هغه سړی ضربك چې تی وهلی وي. او بدان پوشا کہ ایون و ایتن معربس. ایون و ایتن سری معرب خدا بیل ایون و ایتن دی. اول تا چی ایون و ایتن دی دا غبیل لیخا. ایون و ایتن معرب هم رات لیشی و مبنی هم رات لیشی. او منگ بحث دا معربو کیو کنا منگ دا چا پا بحث کی مبنی کی گرمی لکه چرانی ولی استیخوا. دا اوس موږ د چا بحث شروع کړی دی؟ د اسماء موصوله چې دا اسم غیر متمکن دی. اسم غیر متمکن مبنی دی. خبره پوه شوي. یو مبنی الاصل او بل مبنی المشابهت یا اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن چې په ترکیب کې واقع نه وي یا په ترکیب کې واقع وي خو د مبنی الاصل سره مشابه وي. په خبره پوه شوي که نه شوي؟ موصول تعریف زده کا. اسم موصول موصول په معنا د پیوست شده. لغت کې په معنا د پیوست شده هغې سره بل شی پیوسته شوي. موصول ته موصول ځکه وایي چې صله ورپسې پیوسته وي. نو او په اصطلاح کې اسم موصول هغه دی چې په غیر د صلینا
جزء تام د جملې نه جوړي چې په غیر د صلې جزء تام د جملې نوي او صله د هغې به جمله وي. اسم موصول په لغت کې پیوست شده په اصطلاح کې هغه اسم دی چې په غیر د صلې نه جزء تام د جملې نوي جزء تام د جملې نوي. بس دیجه پورې تعریف دی. دا اوس باقی خبر استاذ د پوهې لپاره کوم. دا لیکو یو کم دس یادوي خو تعریف په دیجه ختم شو. ما لا يتم جزءا تاما ما لا يتم جزءا تاما الا بصلة. عربی کې براشي هدایت النحو کې اسم موصول څه ته وایي؟ ما لا يتم جزءا تاما الا بصلة چې په غیر د صلې نه جزء تام د جملې نه وي. او دا صله چې شی دی اوس په دې په کوم صله د دې الذين ورسته به جمله وي او په دې جمله کې به یو ضمیر وي چې راجع به موصول ته او دا موصول او صله چې دواړه راجم شي نو یا به مبتدا وي یا به خبر وي یا به فاعل وي. جزء تام به له جوړیږي. جزء تام خو تاسو پیژندلې دی په جمله اسمیه کې جزء تام یا مبتدا ده یا خبر ده. په جمله فعلیه کې جزء تام یا فعل ده یا فاعل. پوه شوي تاسو؟ لکه زه تاسو ته مثال ووایم چې قرآن نه مثال ډیر ښه کنه. یو آیات یو چې الذين پکې راغلي الذين يؤمنون او والذين جاهدوا فينا زموږ د جمعې آیات پرونه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسراشي والذين داووا عاطفه په بل جمله به عطف کودا. الذين اسم موصول شو. جاهدوا فعل ماضی معلوم د باب د مفاعلین جاهد جاهدا جاهدوا. دا جمله فعلیه ده. ضمیر د واو پکې راجع دی الذین تا. نو والذین جاهدوا او فینا متعلق دی تر جاهدوا پوری. والذین جاهدوا فینا نو دا جاهدوا فینا دا ټول جمله شلشوا والذین موصول شو. خبره پوه شو؟ یا دی اول قرآن کې الذين يؤمنون بالغیب. دا یؤمنون جمله فعلیه دا صله ده. والذین موصول ده. موصول سره د صلې نه دا براجمه کې مبتدا بشي او وروسته به ورلره خبر شي. خبره پوه شو؟ نو تاسو یو کار خو من اغدا ده نن چې کلکه خواري کوي دا اسماء موصوله به فرفر یاد کوي. فرفر الذي اللذان الذين التي اللتان اللتين اللاتي اللواتي ما ومن اي وايه او الذي الف لام په معنا د الذي سره په صيغه د اسم فاعل اسم مفعول کې ذو په معنا د الذي سره په لغت د بني فعل کې بس دا اسماء موصوله شو. دا به بالکل بس نسترګو پرب کې بدایا دا وي. دا به تکرار غواړي چې کم از کم اویا پیری وانه اسماء موصوله کم دي. الذي اللذان الذين الذين التي اللتان اللتين اللاتي اللواتي ما ومن اي وايه الافلام په معنا د الذي سره د صيغه اسم فاعل اسم مفعول ذو په معنا د الذي سره د لغت بني. یو سبق موداش. دویم تاسو تعریف او پیژند چې اسم موصول هغه دی چې د صلې نه په غیر جزء تام د جملې نه وي. چې د صلې نه په غیر جزء تام د جملې کدا پښتو د تګران عربی کې یاد کې ما لا يتم جزءا تاما الا بصله. ما لا يتم جزءا تاما الا بصله. هو لك ما لا يتم جزءا تاما الا بصله. طالبات وی ما خوانور د کې دې شوی ما لا يتم جزءا تاما الا بصله.
یو شی به پکې بل یادو چې دا اسماء موصوله ولی مبني دي نو تر اوسه پورې ډېرې اسانه وجه را روانې دي ځکه چې د اسماء موصوله او مشابهت د حروف سره ده حرف په خپل معنا باندې دلالت کولو کې ضم د ضمیمی اخرى ته محتاج دی یعنی بلې کلمې په واسطه کولو ته محتاج دی نو دا رنګي موصول صله ته محتاج دی موصول احتیاج کې مناسبت شو حرف خو مبني الاصل نو اسم موصول ځان سره څکو مبني څوک پوښو اسم موصول ولی مبني ذکر دی مشابهت د حروف سره دی حرف په خپل معنا باندې دلالت کولو کې بلې کلمې ته یعنی کله به ګره نحویان د شوی ضم د ضمیمی اخرى ته محتاج دی دینه باندې ریږي چې دای څه پارسی ویل ضم د ضمیمی او ضم یعنی پیوست کول د بلې کلمې پیوست کول د بلې کلمې ته محتاج دی نو دارنګ موصول چاته محتاج دی صله ته نو حرف مبني موصول هم څه شو الذي هغه یو سړی واحد مذکر اللذان هغه دو سړي تسنیه مذکر حالت رفعی اللذین هغه دو سړي حالت نسبی او جری التي واحد هغه یو خذ واحد مؤنث واللتان هغه دو خذ تسنیه مؤنث حالت رفعی اللتين هغه دو خذ هغه دو خزید تسنیه مؤنث حالت نسبی او جری اللاتی اللواتی هغه ټول خزی ما او من په معنا د الذی سرا خو ما راځي د پاره د ذوی العقول او غیر ذوی العقول ټول د پاره او من راځي د پاره د ذوی العقول د من استعمال په ذوی العقول کې راځي او د ما استعمال عام دی په ذوی العقول وی او که غیر ذوی العقول لکه حیوانات خبره پوهش او ذوی العقول لکه انسانان ایون په معنا د الذی سرا ایتن په معنا د التی سرا الف لام په معنا د الذی سرا په صيغه د اسم فاعل اسم مفعول الضارب والمضروب من الذي ضرب الذي ضرب او ذو په معنا د الذي سره په لغت د بنو تیو کې لکه جاءني ذو ضربك اي جاءني الذي ضربك ذو په معنا د الذي سره بدان پوښا کې ايون و ايت معربس ايون و ايت معرب دلک دایره تسوی ولید خبره خلګ ګران د التدمخ کې مبني کړل او ورته بیرته سوي نو د دې لپاره شلور صورت دی هغه به سبانی درس کې یو ځکه کوسی ویما نو بیا تاسو یو سبق ډیر وای سیدا او غزما د نیکو الله دی وبخ شیر خو تیاد دکن سبق وای سبق چې دی رونق د علم ډیر شي ډیر مو یو سبق او بس کې ټک ټول بدی هیر شي بس د دې د وجه نه مرتدا پرې خورو ما ايون ويتون بسبا ان شاء الله باذن الله وبالله تعالى التوفيق استغفر الله